اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو قربان مخلص د پروګرام مشالونو سره د ایم ټلویزیون په دې شیشه باندې په تاسو ګورئ. زمونږ دا یو بل پروګرام یو بل مشال سره د یو بل ځلیدونکي ستوري سره د یو پړقېدونکي ستوري سره هغه ستوری چې هغه مشال هغه ستوری هغه رڼا چې د هغه تعلق هم زمونږ د اشنغر سره دی او مونږ پې ډېر زیات ویاړېږو، مونږ پې ډېر زیات فخر کوو. الحمدلله څومره پروګرامونه چې روان دي نو لا ټول په اشنغر کې روان دي، ځکه چې چېرته سراج اکبر سره پروګرام دی، چېرته جهانګیر عادل سره پروګرام دی، چېرته د بهر صاحب سره پروګرام دی، چېرته د میر اوس لالا سره پروګرام دی، چېرته طارق جمال سره پروګرام دی. نو لا وتي نه یو اسماعیل شهید سره انشاءالله. دغه شان زموږ دا یو ملګری پښتون سړی دی، ډېره زیاته خواري کړې ده، ډېر زیات محنت یې کړی دی، هغې نه پس بیا دغه ځای ته رسېدلی دی. او هغه خلک چېرته چې په هغه وخت کې اسماعیل شاهد و، چېرته چې سید رحمان شینو، چېرته چې علمزیب مجاهد و، د دې خلکو کمانډ و، د دې خلکو یو هولډ و په ټلویزیون باندې. او بیا په دغه خلکو کې په دغه کامیډیانو کې وردننه کېدل او بیا په دغه خلکو کې ځان له یو ځانګړی ځای پیدا کول، یو ځانګړی نوم پیدا کول. هغه د بهر صاحب یو شعر رایدېږي چې وایي نه د چا په لارو ځم او نه د چا په پلونو ځم، نه د چا په لارو ځم او نه د چا په پلونو ځم، هر ډګر د ژوند ته مې ځانګړې بېله لار لرم. دا زموږ داسې هنرمند دی چې ده په دغه سختو حالاتو کې یقیني په 1992 مې 1991 یا 92 دغه زما چې څومره خیال دی دغه دوران کې به دوی راغلي ټلویزیون ته، دغه نه سټارټ اخیستی ما ته چې څومره یاد دي په سوونو کردارونه یې وکړو. او تاسو په خدای یقین وکړئ چې دومره لکه مطلب محنت یې کړی دی. زه به ورته ځکه دومره زر ووایم چې دا وخت د سترګو په رپ کې روان دی. هغې ځان له یو نن سبا که اسماعیل شهید څومره پیژني خلک، سید رحمان شینو پیژني، علمزیب مجاهد پیژني، عمرګل پیژني، چنې، نو دا یاد ساتئ چې دا سړی به پکې ډېر زیات مقام لري، ډېر زیات خلک یې پیژني. ستاسو وخت نه علمه، ستاسو د هغه په منځ کې نه حایل کېږم. خپل ګران ملګری د هغې سره په کلي کې ناست یو، په شیرپاو کلي کې د اشنغر یو ډېر تاریخي کلی دی، یو ډېر تاریخي کلی دی، د سیاست په لحاظ سره، د علم په لحاظ سره، د پوهې په لحاظ سره، د ایکټینګ په لحاظ سره، د شاعرۍ په لحاظ سره، په هر څه باندې پوره کلی دی. شیرپاو یو مشهور کلی دی، یو تاریخ لري. د دغه شیرپاو کلي کې یو سایډ ته مونږ نورخاته طرف ته دغه ملګري سره په دې کلي کې ناست یو، جی بالکل عزیر شیرپاو. او چې کله تاسو وینئ تاسو په خپل ومنئ چې وی دا خو مونږ پیژنو. جی عزیر شیرپاو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نه مغلیظه څنګه وروره؟ ښه حالات دې ښه دي الحمدلله. نو بس زمونږ داسې به ورته ووایم چې شیرپاو دی او شیرپاو کې مونږ ښه میدار د پټو خواته ناست یو، لکه څنګه چې کشمیر تک شین دی او خاص کر په دې سپرلي کې شین شي. بالکل. نو داسې زمونږ هم داسې علاقه ده، داسې یو غریزه علاقه ده، پټي مټي دي او د پټو په اخري بونډرۍ باندې بس په دې ګوټ وته زه پروت یم. حقیقت خبره یاره ملګرو، تاسو یقین وکړئ چې موږ راتلو ما دې ملګرو ته په لار وویلې چې د عرفان او کامران احمد ته چې دا یار چې مې چې کوم دی نو دا رور چې مې دی دا ګورې ښه دا به ټیک په بونډرۍ باندې پروت یو، مکه چالو شو د ټول نه اخري پکې د کور دی. ته منې نه مخلصه حالات داسې دي که نه چې یو غار دی کې شور دی، شرابه ده. اکثر تاسو زه په ریکارډینګ کې یم نو زه د شپې 1 بجم دې ځان لاړه شوم. نن خو د هغه ځای ولیده که نه؟ بالکل یاره واقعي. خو دلته چې ما ته کوم سکون میلاوي، لکه نن سبا خلک سکون پسې د غرونو کې څه نشته، نه څوک به یخنۍ پسې ځي، نه څوک د ګرمۍ نه تښتي، د ګرمۍ نه څوک داسې نه وي مطلب دا دی چې ته د ګرمۍ نه وتښتې او یاره زه به هلته په مري کې کښېنم. خو ما ته د مري نه هم دا خپله علاقه خوږه ښکاري. په هر چا خپل وطن کشمیر دی. نو زه دلته ځکه بنده د ډېر سور کې یم او الحمدلله چې دلته زه راورسم خپل کټ کې هسې یو اړخ واړم راواړم که نه نو ما ته پکې ستوماني دما ختمه وي. ماشومان نو دوی خلک ورته وګوري نو بس دمه شي که نه؟ حقیقت خبره بس دغه حال زما هم دی، ستا هم کور ځان لري، زما هم کور ځان لري، زموږ څوک شته دی نو به دغه ماشومان بچي دي او یو پکې زموږ ښځی نو خواران چې کوم دی نو خامخا د نیمې شپې مو له کوشش کوو چې ما ځان راورسوو. وزیره نوم خو ستا عزیر دی، شیرپاو سره لیکلی کېږي د کلي په وجه. ملګري په ګوري تاسو اوري ټوله دنیا کې خلک
نن بس تاسو هغه اړخونه موږ راکنو چې هغه چرته هم چا نه ټچ کړي که نه لکه په ټلویزیون خو تاسو خلکو ډېر لیدلي وړه غونډه کې پیژنګلو خپله دې ملګرو سره وکړئ زه اصل کې چې یم د تنګي ها د تنګي د تنګي ماشاءالله خو د حالاتو اغستا خبره اغستا شعري ډېره جوړه ده کړکېچن چې ورته که اکثر وایي د کړکېچن توب په وجه مطلب د شیرپو ته راشفټ شوم او تقریبا دا انټرویو کې دا یو مخکې انټرویو ما مخکې مور کړې وه خو لکه تا دا خبره داسې وچېړله چې اوزیره هغه څېړونه به چېړو چې چا نه چېړل بالکل مننه نو زه د تنګي وم او کم از کم د شپږ میاشتو یا د کال به زومه چې زما مور وفات شوه الله دې وبخي الله دې وبخي نو بیا هغه دی کې دا په لنډو به تر داسې راتاو شوم چې وي مور میره شي نو وي پلار پلندر شي نو بیا چې د هغې سختو د میرو هغه څپېړې مونږ ووالو او مطلب دا دی هلته بیا ژوند انتهایي ګران شو صحیح نو پیغمبر علیه السلام وایي چې کله ستا یو ځای کې ژوند ګران شي نو د هغه ځای نه ته هجرت وکړه هجرت وکړه نو کیدی شي دغه هجرت کې تا ته فایده میلو شي نو بیا زه د هغه تنګي نه راشفټ شوم او شیرپو ته راغلم دلته زما یو ورور دی ابه ځکه زه نه یې رومه چې هغه ما سره ډېره خوارۍ کړي د هغه نوم دی محمد جمال ستاسو مشر ورور دی زما مشر ورور دی او هغه چې دی نو هغه وخت کې فوج کې نوکر و او هغه ته چې ما دا قصه تېره کړه چې وروره دلته نور وخت نه تېرېږي حالات چې دي نو ډېر زیات ګډوډ نو هغه زه د لاسه کلک ونیولم ما ته ویې راځه چې ځو پلار ته مې ویل چې بس موږ به لاړ شو هغه ته ویل اوکې تاسو تللی شئ نو موږ د هغه ځای نه راووتو د ما دا ورور ما سره راووته او زه راووتم او رالو دا زموږ ماماخیل دلته د شیرپو کې نو چې کله موږ د ماماخیلو ته رادننه شو نو زه به یم چې چار دی زموږ د دې ماماخیلو مخي هغوی موږ له په سر د شفقت کلک لاس کېښوده ماشاءالله او هغه ځای کې لکه دلته موږ ته هغه روټۍ ښه په مړه خېټه میلو شوه دملاستې دپاره راته کټ میلو شو بالښ میلو شو یعنی سکون میلو شو نو چې کله موږ د سکون میلو شو نو که دلته په موږ باندې دوی دره موږ چې ته ټکه پکه کار ولې د مشرانو خبره وی چې یو ځای کې سپي سملي نو هغه ځان ته لکې اترنګوي صحیح چې کله لکې اترنګي نو دی بیا په هغه ځای سملي چې هغه ځای لږ شان پاک شي نو هغه ځای کې سملي نو زه دا نه وایم موږ دلته شکر الحمدلله وخت هم دې ده کې دې شیرپو ماله عزت راکړه دې شیرپو ماله شهرت راکړه صحیح دې شیرپو ماله ښځه راکړه دلته شیرپو کې صحیح بیا دې شیرپو مطلب دا دی ماله پیسه راکړه دې شیرپو ماله کور راکړه نو کله چې هغه نعیم مخلصه هغه پلار خلک دا استادان مشران دا وی چې کله ته اختر راشي یا ادینه راشي یا هر څه که ستا مور او پلار هم بیمار شي نو که ته هغوی تا سره ډېر زیات هم ناجیزه کړي خو د هغوی تپوس پته کوې دا پتا لازم دی بالکل بالکل نو زه به د دې باوجود د دې سختو باوجود به تنګي ته تلم لکه مطلب دا څومره سختې تاسو تېرې کړې د هغې باوجود به هم تاسو لکه تلئ تنګي ته بالکل دغلته به تاسو چا تپوس نه تلئ دا د خپل پلار تپوس ته به بیا هم ښه والد صاحب دې هلته و هلته و مېرنیزې مور هم زما هلته وه ټیک نو د هغه ځای به موږ تپوس وکړو او هلته به موږ کېناستو لکه مطلب دا دی هغه روټۍ موږ ته په مړه خېټه هلته نه وه میلو شوې د ملاستې دپاره موږ ته کټ نه و د استوګنې دپاره موږ سره جامه نه وه موږ سره پیسه نه وه زموږ خپې بلخپې ډېر په بد حال لکه زه تا ته نشم ویلی زموږ خوراکه په لنډو کې ته یم زموږ خوراکه ډوډۍ سره اوچ مرچکې وو د هغه سخته چې ما ته رایاد شي نو مخلصه په ایماندارۍ ما له اوسه خفګان نه شي بالکل دا خبره تاسو افغانستان کې مې وکړه ما ته کړې وه د شپې موږ ناست تاسو پوره ډیټیل ما هغه وخت کې مرمان کړو چې کاش دا کیمره وې او ما د وزیر شیرپو دا انټرویو ریکارډ کړې وه خو نن هغه موقع راله هغه سختې تاسو تېرې کړې هغه هر څه وشو بیا تاسو دې خوا شفټ شوئ دلته رالی دلته چې زه رالم د ماماخیلو سره چې زه کېناستم نو لکه مطلب دا دی دلته ما ګیا خرڅه کړې ده دلته ما مزدورۍ کړي دي دلته ما هر یو چیز کړی دی مخلصه نن که زه څه یمه نو ما انتهایي محنت کړی دی صحیح ځکه نن په کوم ځای ولاړ یم دا زما په دې شیشه کې د خپلو ملګرو ته هم دا یو خواست دی چې کله هېڅوک نه دی پوره الله پاک وایي ته محنت وکړه سیلا به زه درکوم چې کله یو سړی محنت وکړي نو دا د یو سړی نه وایي چې یاره زه محنت کوم او ما ته هغې سیله نه میلاویږي نو د هغې سیله میلاویږي خو هغه آهسته آهسته میلاویږي خو زه د خپلو ملګرو ته دا ګوره زه یقین سره وایم چې کوم سړي محنت کړی دی
نو خدای پاک هغه له روټۍ ورکړې ده، هغه له جامه ورکړې ده، هغه له عزت ورکړی دی، خو محنت چې دا شرط دی، دا شرط دی، محنت بکې بالکل چې محنت دې وکړو والله که ته زمانه خراب شي. او الحمدلله زه په اسکه غړی ویم، لکه ما تاسو ته د خپل حالات تا ته ما ظاهره کړل چې زه د کلي نه راووتم نو ما سره یو اتانیزه او یو شپږ پیسیزه یعنې 14 انې وي، دا 14 انې ما سره وي. او الحمدلله زه چې کله شیرپو ته رالم او ما کوچ وکړو، ما هجرت وکړو، نو دلته ما له خدای ښه مزېدار کور راکړ، خپل ما له د ملاستې دپاره خدای ښه ښکلې ځان له کوټه راکړه. زما شکر الحمدلله د بچو ځان له کمره ده، زما شکر د ځان له کمره ده، او دومره ښکلې ژوند تېرېږي چې زه تا ته نشم ویلی. دې ځای کې هغه چې بیا زه به کله پلار له لاړم، خبرې پکې ډېرې راځي، چې پلار له به زه لاړم نو چې کله به هغه به ټي وي میوي ته ناست یا به ریډیو ته ناست نو په هغې چې به کله سکرال ته نو هغې سره به لیکلي عزیر شیرپاو، عزیر شیرپاو، عزیر شیرپاو. ما دې خپل نوم سره شیرپاو ولیکه. چې کله ما شیرپاو نوم ولیکه نو دا پلار به مې کنزل وینا بد دی رد دی د هغې باوجود ستا داسې داسې وکړم، ته د تنګي او نوم سره لیکي شیرپاو، تا دلته لوبې کړي دي، تا دلته قصه کړې ده. نو یو ورځ ده چې زما ته زړه بړاس وکړه، چې مخلصه زړه مې بړاس وکړه، نو دې پلار ته مې وویل مې یاره دادا یو خبره به وکړو، مې اوس خو هغه وخت تېر دی، خو ما په تنګي کې لوبې نه دي کړي چې به بچو ته به مور اواز وکړه چې بچې راشه روټۍ وخوره، نو هغه ماشومان به زما نه لاړل او زه به پاتې شوم. چې کاش زما مور وي چې ما له ما وایي چې عزیره راځه بچې روټۍ وخوره، هغه دی که به زه ځان له پاتې شوم خفه به پاتې شوم، لکه مطلب دا دی ماشومان به لاړه ما ته چا ماله به څنګه شبه که نه څاروي نه بوځې دلته په لوب وختې، هغه مینه پرېږده، هغه خوشحالي پرېږده، هغه قصې پرېږده، نو هغه ډوډۍ څه کوې چې ډایرکټ به څاروي چې څاروي به واپس رالل نو ما ته به ډوډۍ میلاوېده، وینې ډوډۍ به نه وه. نو ما مې دې پلار ته وویل مې پلار زما ژوند خدایه زما د ژوند لکیر مې دا وه، دا کومه لکیر چې مې تا ته ما دا بیان کړه، زما د ژوند لکیر دا وه ټیک ته پیدا کړي الله یم، وسیلې ته وي، تا نه خو زه پیدا یم پلاره، خو هغه خوشحالي او هغه مینه ما ته ستا د طرف نه ده میلاو شوې. که زه شیرپو ته لاړم، شیرپو ماله دا خبره مې ریپیټ دوباره بیا کوم چې شیرپو ماله کور، ماله ښځه، ماله بچي، ماله پیسه، ماله شهرت راکړو، نو زه به دې شیرپو له یو ورکوټې شان نوم به زه ورکړم که نه شیرپو، عزیر شیرپاو. هغه زه رانږدې کړم، خپله غېږه کې یې واخیستمه، هغه زه ښکل کړمه، هغه ما له هر قسمه فایدې راکړې. نو زه تنګې نه لیکم، تنګي زه جړولی یم ټول عمره، تنګي زه خفه کړی یم، ټیک ته زمونږ به پکې اوس هم خواخوږي زه منم، تنګي زما کلی دی، زما وطن دی، اوس هم زه مړي جمدي له ځم، خو شیرپو سره نه برابر وم. یو ځای کې تا ته مطلب ما ورته ووایي چې مخلصه یو ځای کې تا ته د شپې دپاره د خوب دپاره کټ میلو شي، ته پکې ډډې په ډډې واوړې، نو ته چې کوم ځای کې ستا روح خوشحاله وي ته به هم د هغه ځای صفت کوې. جی ګرانو کتونکو، ما تاسو ته وویل که نه سټارټ کې ما تاسو ته ویلي چې د دې خلکو به موږ هغه اړخونه راکنو کوم چې تاسو چېرته نه دي کتلي، نه به تاسو دې نه واقف یې، نه به تاسو چېرته اورېدلي. د هغه عزیر شیرپاو دی چې تاسو ټول عمر په سکرین باندې خندولي یې، په ټلویزیون یې خندولي یې، په خیبر ټلویزیون یې خندولي یې، په سی ډي کې خندولي یې، په سټیج باندې خندولي یې، ستاسو ودونه یې ښایسته کړي، ستاسو خوشحالیانې یو په دوه کړي، ستاسو سنتونه یې ښایسته کړي دي. نن هغه عزیر شیرپاو تاسو ته لګیا دی، دا اړخونه ده تاسو نه دي لیدلي. عزیر شیرپاو په سترګو کې اوښکې دي، د هغه ژوند څنګه تېرېږي، د هغه د کوم ځای نه را روان شوی کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېد، دا سټرګل غواړي، دا محنت غواړي. دغه عزیر نن ما سره ناست دی، الحمدلله دا هغه ځای ته رالو، هغه چې کوم قدر زمونږ وکړو، کوم عزت یې وکړو. بېشکه مشران وي پیاز دي خو په نیاز دي. عزیر ډېر شیونه زمونږ مخې ته کېښودل.
عزیر چې کله د هر څه راوړل او ما د کور ولیده ما د حجره ولیده موږ کېناستو ما خپل عزت وکته دلته نو زه تاسو ته قسم خورم چې زه په خوشحالۍ د لاسه ما سره اوږې کې رالي او د هغې وجه دا ده چې د هر مین قصه په مینه اورم ځکه چې ما ته پکې ځان ښکاري څه دغه شان قصې زموږ هم تېرې شوي دي نو عزیر چې کومه خبره کوي نو ما ته پکې خپل ځان هم ښکاره شي کېدای شي تاسو ته هم پکې خپل ځان ښکاره شي ډېرو ملګرو ته یو ورکوټه غونډه کې دم اخلو بیا به راځو عزیر شیرپا سره به ډېرې زیاتې خبرې کوو زموږ سره اوسئ د ایم ټلویزیون سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلي وایم د ایم ټي وي په دې شیشه باندې عزیر موږ سره ناست دی عزیر شیرپاو له بده مرغه هغه لومبنۍ خبرې داسې شروع کړې چې موږ یې جذباتي کړو ځان سره زما هم په سترګو کې اوښکې راوستې په خپله هم ما خو چې دا خبرې به پکې وروستو راځي خو هغه په سټارټ کې وکړې خو به هر حال ژوند دی تېرېږي کله څنګه او کله څنګه هغه خیال محمد صاحب ډېر پخوا ویلي که نه چې که هر وخت په یو حال وي نو به یې وګڼه چې خدای دی او که نه چېرې انسان دی نو کله څنګه او کله څنګه بس انسان دی دی به خامخا د موسمونو په شان به بدلېږي را بدلېږي ښه حالات به هم راځي خراب به هم راځي عزیر جی ژوند تاسو تېرېده په شیرپاو کې تنګینه راغلی دلته تاسو هجرت وکړو دلته تاسو شفټ شوئ دلته سبق تاسو څنګه وویو ما سبق دلته ما 12مه پورې سبق ووی ماشاءالله او بیا تقریبا ما داسې به درته ووایم چې زما د مشر ورور محمد جمال چې کله زه لسم ته راغلمه مخلصه نو سن 1992 1992 کې ما قدم کېښود په پی ټي وي باندې چې په پی ټي وي باندې مې قدم کېښود نو پخوا داسې یوه قصه وه چې پخوا دا چینلې ډېرې نه وي او یو پی ټي وي به یو پی ټي وي به نو مطلب دا د ټي وي شیشې ته چې به کله موږ ځان رسو نو غریبانان چې دا خلک دا زموږ چې کوم څونه کتونکي دي ډرامه به اکثر د جمعې په شپه وه د جمعې په ورځ به خلکو چې دی نو د ماسپښین چې سره غرمه نو خلکو به ګیاګانې زر در په پټو کې ورېبلې لکه دا زموږ دا شوتلې موتلې شاته په دې کیمرې په دې شیشه ښکاري باندونه ګني نو دا ګیاګانې به خلکو زر ساله کوي نن چې نو ډرامه ده د پښتو خلک به ورته په شوق کې او مطلب دا دی چې هغه ځای نه به خلک لاړل نو موږ به په شوق کې شو بیا چې لسم ته ما پاس کړم یاره زما اړه روچت شو بلکې دا پروګرام د اړه د روچتو زه وایم چې کله اکټر پیدا کېږي نو د پیدایش نه په ده کې جراثیم وي د دې اکټینګ هغه جراثیم پراته ته په خدای باور وکړه مخلصه زه چې په کټ کې پروت وم نو ما به دا یو لیس هیرو کړ دا بل به مې ورته ویلم که شاباش او چې ډز یو به مې داسې وو دا بل به مې ته داسې کړ نو به مې دا بل به مې داسې کېښود ټوله شپه به زما دا لاسونه به خوشو په سوکانو ډېر ښه چې دلته د هغه نوم به خیر دې ده کې واخلم لطیف خان د عمر زو دې دلته په دې ګورنمنټ لطیفان دوه نه دي یو چې دی نو هغه لوړ لطیف دی یو ډاکټر لطیف دی نو ډاکټر لطیف نه لوړ لطیف ښه لوړ لطیف دی لوړ لطیف ته ما دې زموږ په دې سکول کې دغه و دا بابو ما ورته مې یاره سر شي مې دا دې چلو که والله دې ټي وي ته مې ډېر ډکېږي ما ته یو مړه روکشه په قلاره کېنوي بیا به ټول عمر همدغسې ګډ وډ ګرځوي هېڅ پکې نشته او هېڅوک دې اخلي نه یو ځل خو مې بوځه شوق مې و یاره زه بوتلم او جانزیب سهیل صاحب هغه وخت ډایرکټر هغه ته چې زه لاړم نو د ځان سره دننه کوم چې ټي وي ته لاړم او یار اوس کله یو خوا ګورو کله بله ټلویزیون دی په دې کې به هغه ډرامې جوړې دي په دې کې به چې د سلیم ډرامې راتلې سلیم ډېر مشهور و هغه سید سردار باچا سید سردار باچا د هغه ډرامې به وي او ورو به دا خلک به ورته لیوني سپېلني ناستو نو چې زه لاړم نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم نو زه هغه جانزیب سهیل صاحب ما ته یو دا وایي ته په پلانکي ورځ راشه مخلصه ته یقین وکړه زه به تلم او راتلم او هغه ورځ نه راتله دا به کله راځي په ګیټ په ناستو پروډوسر بدن نه ناستو دی چې نشته 6 میاشتې زه تللی وم الله ښه ټلویزیون ته زه 6 میاشتې تللی وم چې ما به اوس دننه پرېږدي سر به دې څوک وګومه خو هغه وخت یو ډرامه وه انتظار د سلیم ډرامه وه ما ته یاد چې جانزیب سهیل صاحب د هغې پروډوسر جانزیب سهیل صاحب و
نو ما پکې یو ورکوټ شان کرکټر راکړه د کمپاوډر او هغه کمپاوډر هم دا دی چې هلته یو سین شروع دی نو کټ پروت دی او په هغې کې چې دی نو یو مړی پروت دی او د هغې مړي سر ته چې دی نو صدر باچا ولاړې دی خوا ته شاته نور اکټران ولاړي او زه داسې هغه ته ولاړ یم د لنګې ته او داسې مخ د بوزې مې والد چې د دې نه شاټ لګي خو زما شاټ به لګېږي نه بس داسې ولاړ یم یو دوه درې شاټه ولګېدل او زه سم خوشحاله یم کلي ته رالم هلکه زه په ډرامه کې رالم اوی انتظار ډرامه په ټول کلي کې بس یو تم بلنو چې مې والي وي وروره په دې ټول کلي کې په یو خوا وګرځېدم هلکه زه نن ډرامه کې را روان یم شاباش چې څنګه اوس راغلی اوس یو ورکوټ شان شاټ دی اوس ټول خلک مې کېنولي مې اوس په ګوره دغې ګوره دغې را روان یم دغې چې څنګه رالم بس داسې یو ټک راغی بیا یو ټک خدای دې وي کور ولکه دا ستا خو چونکې په هغې هم زه ډېر زیات خوشحاله وم بیا د هغې نه پس چې دی نو ما ډېر چې سخت یم تېرې کولې یاره نه به یې پرېښودو دننه په ګنټو به ناست وو دننه ریسپشن ته به یې هم نه پرېښودو قسم دی په دې سړک به ولاړ و دا خولې به رانه بېدې منم خو هغه وخت هم خدای تېر کړ مخلصه او هغه سیز چې دی نو په مزه موږ لارې ته رالو بیا پکې ما سره 15 کاله مطلب دا دی هغه اکټینګ هم پرېښوده ولې چې بس اړه موډ شي که نه اړه مات شي نورې خو چایدنه خو مخلصه نه وي نو چې کله د انتظار ډرامه ختمه شوه نو بس بیا به هم خو خوند واخیسته بیا به هم تلو راتلو خو لیڼ نه برابرېده چا لفټ نه درکوه نه راکوو بیا زما یو ډرامه راله چل کې ول او هغه چې دی نو هغې کې ما یو لیونی کرکټر یې راکړ او هغه لیونی کرکټر دا چې بس ما سره به توقع و ما به پې ځان مږه او به چې دی نو کله به مې چندې راغونډولې او کله به مې پکې نعتونه ویل او کله یاره هغه ما له کلیعام اجازت راکړی بس هغه ډرامه ورو د هغې نه روانه شوه بیا زما د ټاپ ډرامه چې راله ګوړه کوه هغې کې ما یو روپۍ ګل کرکټر وکړ هغې کې ستاسو ډایلاګ مشهور شته شته هغه یو دا دی چلو چې پروډوسر ما له یو دغه راکړه ما ته وایي چې دا موټا خان محمد حسین دې زمانې کې زه د هغه سره ځلېدار یم ډېر شوم پړقي هغه شوم پړقي نو هغه چې دی نو یو ډایلاګ راکړې نو چې هغه ډایلاګ یې ما ته راکړل نو هغې سره ما یو ټکي د ځانه ولګو او هغه ټکی و پیژني همغه هیټ شو همغه ټکی هیټ شو او هغې له ما یو ټون ورکړو دې ده کې یو سړی زه راغلی وم نو ما سره کور والو نو موږ تنګي ته تلو چې تنګي ته تلو نو اوس یو سړی ناست دی د اسپتال نه بار ناست دی او یو خبره کوي ما چوې چند روپۍ تانې سالورني ښځه مې ته ځه وایي ته څه کوې مې زما کار دی که نه اوس ده سره لږ ودرېدم چې زه ورسره ودرېدم نو مېروکي دا ولې مې ته کوم جومات د چنده غواړې دا مړه وي دا دغه سره دی که نه په دې ګل آباد کې مې دا ولې وایي دا مې په دې پوزه کې لږه غوښه ده مې شي خو د پوزې نه دی بس ما ته سپېمې یو پوټې داسې را چپړتې کړې او دا ډایلاګ هلته ما هغه ته وویل مې دا ټیمپو داسې واجد الله جان صاحب زما وړومبې چې دا چا چې زه وړاندې کړی د هغه نوم واجد الله جان دی هغه هم د اشنغر سره تعلق اشنغر سره فرمان الله جان صاحب رور دی فرمان الله جان صاحب اعظم صاحب د دوی رور دی اټکې راغی نو اوس ډایلاګ راغی نو ما ته هغه دغه وایي دا نیکه وي په دې درمن کې دانې پرتې دي دا به وي ټولې وشمارې او وي که مرغۍ ته یوه دانه هم خوړلې وه نو دوباره به یې راباندې شمار او تنخوا به درنه کټ کوم نو چې دی لاړ ډایلاګ داسې خدایه مې بیخ او بنیاد یې وباسي نو میدا د درمن دانې به څوک شماري دانې پیژني یاره حقیقت خبره دا خو ډېر زیات مشهور شي ستاسو دا ډایلاګ که نه چې څومره ماشومان به زه به چېرته کلي ته رالم نو زما هغه بچو به هم دا روپۍ پیژنې دا ډېر ښه هیټ شوی حقیقت خبره ده ګرانو کتونکو تاسو خو واورېدل زیر نه به موږ اورو هم چې دا هر څه چې کوم دي دا په سټرګل باندې دا په محنت باندې دا هسې نه کېږي سوال نه پیدا کېږي دا چې اکټر نه وی دا ټیمپو به چېرته نه راخیسته دا زموږ مخې ته بلها خلک داسې د ورځې راځي خو چې کوم سړی سینسیټیو وي کوم سړی حساس وي
هغه به دغه ټیمپو چتې د دغه ځای نه لکه که د خیال کړو تاسو اسماعیل شهید صاحب هغه بوډا بابا والا کرکټر کړی جھوٹ کی عادت نه او ډېره ښه هغه کې هغه وایم که نه نو دا هغه ویل چې دا ما یو سړی وکتل بس هغه ته زه ودرېدم څنګه چې تاسو هغه ټیمپو د هغې نه اوچته کړه او لاړه کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېده هغې باندې هم په هغې ټیمپو باندې هغه صدارتي ایوارډ یافته شو او هم په دې ټیمپو باندې زما هغه ایوارډ خو خیر ما ته میلاو نه شو خو هم په دې کرکټر باندې زما نامینیشن د ایوارډ دپاره شوی ماشاءالله نو زه په دې خوشحاله یم چې لکه مطلب دا د ایوارډ نامینیشن کې زما نوم راغی ټیک ته هغه ایوارډ خو بل چاله ورکړ خو هغه زموږ دپاره هغه نامینیشن هم زیات و ډېر چې دومره خلکو کې مطلب او لکه ته لکه په پټري باندې خو رالې که نه بالکل نو مخلص جانه زه به درته ووایم چې زه خو بیا بار دا وایم یو اکټر لاول دی یو کار نه کوي لکه زه به تا ته ووایم که یو سړی وي چې زه ګیا کومه ګیا دی او دله د لور چلولو چل نه ورځي دی به ګوتې کټ کوي بالکل دی به ګوتې کټ کوي ولې چې دی وایي چې ګیا یم خو د ده دی په مینه نه کوي کله چې ده مینه شروع کړه نو دی به لور صحیح چلی کله چې یو لوار ته اوس کېناست یو ما له لوارۍ چل نه راځي او زه ځان باټې خلا خان کوم زه به سوځم زما جامې به سوځي زه به سپوږېږم دقسې ایکټنګ دی که یو سړی وایي چې مطلب دا دا ایکټنګ یو مړه به دا خو ګپ دی ایکټنګ څه ته وایي زه تاسو ته دا ووایم چې خوږو کتونکو ایکټنګ یو داسې څیز دی چې دا مطلب دا یو سړی دا نه وي چې دا په دې کې بنګلې به جوړې کړمه جنګلې به جوړې کړمه نه چې کله تا ته دې شیشي ووې چې ته یې نو ته به یې نه ستا وزیر اعظم په کار راتلی شي نه ستا مطلب دا دی چې دی نو بل یو سړی به ستا سفارش نه د دې سخت خلاف یم تا کې چې دننه څه وي هغه به وي دا هغه به مطلب خو چې تا کې نه وي که نه که د پاکستان وزیر اعظم هم تا بوځي ورته وایي چې باید دې سړي له کار وکړه خو چې ته نه شي کولی ته به څه کوې نه شي کولی ٹھیک شو ستاسو خبره دلته بالکل سوټ کېږي چې مطلب د اکټر چې کوم دا پیدایشي اکټر وي څنګه چې شاعر ریاض اختر صاحب ویلي چې انجینیر به جوړ کړي ډاکټر به جوړ کړي د سکول ټیچر به جوړ کړي خو اکټر نشي جوړول دا ګاډ ګفت وي دا خدای پاک پیدا کړی دا کار لپاره څنګه چې شاعري مطلب شاعري دا په عقل نه ده دا په سټډي نه ده دا په تعلیم نه ده خیال دی دا په استادۍ شاګردۍ نه ده دا ګاډ ګفت دی بس الله ورکړی دا یو زیاتي یو نعمت دی دغه سره خیال دی نو دغه شان د ایکټنګ هم دی جګرانو کتونکو وزیر شیرپا مو سره دا وخت ناسته دی دغه سره ډېرې ښایسته او خوندورې خبرې روانې دي هغه سره به خبرې نورې هم کوو دې ځای کې که وزیره که اجازه ته نیو ورکوټه غونته کې دمه واخله جګرانو کتونکو لږه شیبه پس بیا تاسو سره مخامخ کېږو موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلي وایم د ام ټي وي په دې شیشه باندې وزیر شیرپا موږ سره ناست دی او د هغه په کلي کې موږ د هغه سره ناست یو هغه سره مرکه روانه زموږ ډېره خوندوره او په دې کې به ظاهره دی چې وزیر شیرپا نوم داسې دی چې تاسو نوم اورئ نو تاسو به خامخا ستاسو په مخ به مسکا راځي تاسو به ضرور خاندئ وزیر شیرپا موږ سره ناست دی چونکې هغه کار ټول عمر کامیډي مزاحیه ایکټنګ هغه کړی دی خو د هغه سنجیده ایکټنګ هم دومره دی چې په ډېرو یونیورسټو کې کالجونو کې مونږ تر شرینګله پورې ګرځېدلي یو د دوی کرکټر چې کوم دی هغه دومره دی چې مخامخ که 2000 خلک ناست نو تاسو په خدای یقین وکړئ چې 2000 خلک به جاړي دا کرکټر سره څنګه چې وختي مو خبره وکړه چې ایکټر یوازې دا نه چې دی به خامخا خلک خندوي یا به دی خامخا خلک نه ایکټر هغه دی چې د کې هره کوالټي خدای پاک اچولي دی د خندا کار کولی شي دی د ژړا کولی شي د ټیک خبرې کولی شي د ورانې خبرې کولی شي خو خدای د ورانو خبرو طاقت چاله نه ورکوي ولې چې موږ د امن خلک یو موږ د مینې خلک یو موږ د ورورولۍ خلک یو الحمدلله پښتانه یو په یو بل باندې آباد یو په یو بل باندې ښاد یو نو دغه شان وزیر شیرپا زموږ په منځ کې ناست نه بلکې موږ د وزیر شیرپا سره د هغه په کلي کې ناست یو زموږ دا مرکه هم دغه شان وي چې دا کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای په کټینګونو کې موږ اخلو دا شاته بیکګراونډ کې زموږ اوس ګني ولاړ دي ګنو موسم دی او لږه غونته کې سپرلی هم دی او ګرمي را روانه ده مطلب دا اوس داسې چل دی چې دا د ګرمۍ موسم شروع کېدو ولې بس اوس به دا ګني چې کوم شاته ښکاري نو دا ما ورته وایي چې زموږ دا علاقه دا غریزه علاقه ده دا ټول زمیندار ټایپ خلک دي نو دې پسې به اوس خلک مطلب دا ګني به ماتوي او واپس چې کوم ځای نه دوی ګني ریبلي دي یا په شوتلو کې یا په غنمو کې دې کې به اوس بیا زمیندار غریب اخته شي
زمیندار باخته شو دی کې بوزدګنی کوي او بیا مطلب دا دی د هغې به ګوډونه او د هغې به قیسې او قطاري یو لویه لانجه ده بله قیسې یو سلسله ده سلسله تا خبره وکړه نو زه داسې وایم چې اکټر خبره د اکټینګ روانه ده نو اکټر هغه اکټري چې دی هر فن مولی لکه زه به درته ووایم چې ما چې کله اکټینګ نه وړاندې وم نو زه ډېر ښه قاري وم ښه ماشاءالله او الحمدلله چې دی نو اوس هم شکر دی هغه 15 واړه وخته مونږ لکه زمونږ اکټران شکر الحمدلله ټول داسې دي بل 15 واړه وخته مونږ یو سړی دی لکه د موږ کومه معاشره چې ده مخلصه لکه ډېر خلک داسې دي چې اکټر ته په غلط نظر ګوري لکه په کمزوري نظر ورته ګوري لکه خاص کر زمونږ دا علاقه اوس به دا ووایم چې خاریه نه هم زمونږ د علاقه لکه زمونږ د اشنغر خلک بالکل د کلي خلک دوی اکټر ته اوس هم ډم وایي صحیح هلکه وي دا هغه ډم دی بالکل خو لکه مطلب دی اوس چاته جګړه خو اکټر له خو خدای یو اوسله داسې ورکړې ده لکه زه ډېر به تاته ووایم چې زه چې کله وزګار یم مخلصه نو ما ځان له یو کنال 2 کناله شکر الحمدلله په دې ساعت هر چا له دې خدای ورکړي امین ما ځان له داسې کنال 2 کناله پټۍ اخیستې نو مخلص چې کله وزګار یم نو زه په هغې پټي کې لګي یم زما څخه جامي څخه مې د خټو لاسونی کله سپیدار کړه کله اوبه کوه کله ګوډوه لکه زه بیا په هغې کې مشغول یم بالکل نو ما ته د هر دی نه یو اواز راځي کوي په لارو سودیره بیا به کله ډرامه جوړی د مانځه وخت یې مونږ نه ځي نه بیړي د چپه شخو در روان یم که نه ولې زه مونږ نه کوم زه مسلمان نه یم لکه از یو خبر جرنلی دا کوم چې زمونږ اکټر زمونږ د اکټینګ چې کومه سطح ده نو دې ته ډېر خلکو اوس هم هغه په ګډوډ نظر باندې ګوري او اکټر له خدای یو داسې حوصله ورکړې خبر هم د دې اکټینګ دا کوله چې اکټر هغه چې دی په هر فن کې رواني اکه سنجیدی اکه مزاحیی هغه که اجلاپني هغه که بابای کا تانیداری مطلب چې هر څه هغه اکټر ته لیکلی شوي دغه دپاره کرکټر وي او دغه دپاره چیلنج وي هر کرکټر چیلنج وي یو ځل ما نه چا تپوس وکړو یاره وي چې دی نو دا محمد حسین سواتي دا وي چې دی نو د دا معاشره خرابه کړه نو ما هغه کس ته یو خبره وکړم ټیک ته وکړي ته چې سبیا ستا ذهن به خپل ټیک وي خو زه چې تا ته کومه خبره کوم محمد حسین سواتي لکه زه به تا وایم چې مخلص تا هم دونه کرکټري کړي چې تا د ویلن کرکټر ډېرې کړي بالکل ډېر زیاتې دي کړي دي که سی ډي ده که هغه فلم دی که هغه سټیج دی دا کرکټر تا ټولې لوبولي دي نو محمد حسین سواتي چې کله خدای پاک جوړ کړي دي که نه دی یو کرکټر له جوړ کړي دی یو کرکټر له دا چې د پیانسه دا د هغه سټایل دی یا پیانسه ښکته او یا اوچته ما هغه سړي ته وویم چې یو سړی اکټینګ ته راوځي نو ډایرکټر سترګه چې هغه ډېره تیز وي بالکل ډایرکټر هغه به وایي چې په نعیم مخلص باندې دا کرکټر شوټ کیږي په محمد حسین باندې دا کرکټر شوټ کیږي هغه ویلن دی هغه به ګوري هغه به چې کل سینما ده چې هغه پې دا 50-50 لکه روپۍ لګوي په یو فلم باندې او 50-50 لکه لګوي نو هغه خو به خپل فلم هغه د خیراتي خو یې نه جوړوي بالکل هغه خو به کرکټر به جوړي چې محمد حسین راشه دا ویلن دی ته به دا کرکټر کې چې دلته د ویلن نه سړي نفرت وکړو کامیاب شو هیټ شو څنګه نعمت سر هدي ته وګورې که نه لکه دلته به خلک ولاړ ټس 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 هغه به خلک والم کوله ویشتل به هم کوله هر سړی به ورته سم غوسه و چې کله به هیرو راغی نو خلک به په خندا شو کلیپ به جوړ نو چې هغه ته خلک غوسه شو نو پوهېږي چې د هغه کرکټر ښې کړی دی لکه هغه داسې تاثرات ورکړي چې هغه خلک ورته غوسه کېدل چې دی به کله دا هیرو به راځي او دی به وژني او ظاهره چې دغه ایکسپریشن د ویلن د بدماش کرکټر دی هغه شانوني کې څنګه چې په کار دی بیا خو د هیرو دی بیا خو د سره د خلکو هغه نفرت خو دنه نه کېږي که نه دا نفرت خو به هله کېږي چې کله دا کرکټر هغه شان ولوبوي خیال دی بلکل عزیر جی خبر روانې دي څوک څه داسې کرکټر څوک داسې اکټر ستا په ذهن کې و چې ته د هغې نه متاثره شو ته کامیډي لاین ته رالې یاره مخلصه اوس به زه دا داسې ووایم که نه چې ما چې کله کرکټر کو نو کسان خو ما ډېر اسماعیل شاهد مې لیدلی شینو بابا مې لیدلی و 37 چې به یې ورته وي هم مې لیدلی و لیاقت میجر نو زه به تا ته دا خبر ووایم چې مخلصه زما کې خپل یو اکټر
اوس هم دا زه په فخر سره وایم ما چې څومره اکټینګ کړی دی د کتونکو ته به هم دا پته وي ما چې څومره اکټینګ کړی دی ما یو خپله تجربه ده ما نه د اسماعیل شاهد پیښې کړي دي ما نه د علمزی مجاهد پیښې کړي دي ما نه د لیاقت میجر پیښې کړي دي زما یو خپل سټایل دی صحیح او هغه سټایل باندې زه روان یم لکه مطلب دا دی زه پوهېږم چې یاره دویم چې دا څیز چې زه وکړم نو دا به نو ما الحمدلله چې دا کامیډي چې کړې ده دا بس زه به دا ته ووایم چې هر یو کرکټر چې ته ماله راکړې په دعا سره انشاءالله کا سنجیدهی سره مې کړي دي په سنجیده ما د خپل ځان نه دونه توقع نه وه چې یاره زه به سنجیده کې دونه لاړ شم خو کامیډي چې ما کله شروع کړه او ما د خلکو احساساتو ته د هغې جذباتو ته ما وکتل نو ما هغه کامیډي سټرانګ کړه هغه کامیډۍ له ما بیا پوره وخت ورکړ چې دا خلک خفه دي او زه به داسې ووایم د شیشې والا ته به اکثر داسې زه ووایم چې کوم کتونکي زموږ دي چې په نن سبا دور کې زه وایم چې یو کس دې وخندو ثواب دی بالکل هر زړه دلګیر دی هر زړه خفه دی زموږ الله تعالی دې زموږ په دې ښکلې سیمه باندې امن راولي امین هر ځای کې مطلب دا دی د امن څپېړو دا خلک داسې والي دي که نه چې بلکل چې یو څپېړه یې ورکړی نو ړوند کړی دی چې بله څپېړه یې ورکړی نو په برغ یې کېنولی دی بس دقسې ناست دی هغه نه یې ګوتمبد جوړ کړی دی هغه خندا تړی نه کېږي هغه خبرو تړی نه کېږي هغه بار تک تړی نه کېږي زه به ده ووایم چې مخلصه یو داسې دور روان دی الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي چې زه د کور نه بار وځم نو زه د خپلو بچو داسې په شا یو شیبه وګورم چې آیا زه واپس راتلی شم که نه یم داسې زموږ دا مزدور کاره کسان د چا پلینکوچي دي د چا سوزکي دي د چا رشخي دي څوک د مل نبار دي څوک په دوبۍ کې دي څوک په سعودي کې دي خو د دې خېټې دپاره هر سړی د کور نه سهار وختي وځي او مزدورۍ ته ځي بالکل وزیر شیرپاو ټیک خبره کوي وزیره که یاد شي دغه شان په د اختر ورځ وه په پېښور کې شو وه په جنا پارک کې او په دغه ورځو کې دماکې هم شوې په پېښور کې نو چې کله هغه ټینټونه ولګېدل او موږ وردننه شو نو هغه د ټلویزیون یو میک اپ آرټسټ وه هغه هلته ناسته وه او هغه غریبه دومره یېرده چې لکه ښځه ذات وه که نه او آرټسټان هم ډېر زیات یېرېدل چې خدای پاکه دا خو دومره کړکېچن حالت دي دا به موږ څه کوو او څنګه چل به کېږي خدای خبر چې دلته نه مطلب خدای مګر که څوک څه شی راګزار کړي دا خو ټینټونه دي حال نه دی چې راګیني سړی به پکې نو ډېر په کړکېچنو حالاتو کې هغه شو موږ ځان حقیقت خبره چې هر څه ته سپارلی وو خو دغه خلک چې کوم راغلي وو موږ له هغې دغه ځای کې موږ انټرټین کړل د هغې موږ وخندول هغې موږ خوشحاله کړل هغې خوشحاله خپلو کورونو ته روان شو موږ به بیا په هغه ځای کې پاتې شو بیا به نور خلک رالل موږ به بیا په هغه ځای کې پاتې شو بیا به هغې لاړل نور به رالل نو دغه شان د اکټر دا لایف دی دا ژوند دی دا روان دی نورو خلکو له زندګي ورکوي نورو خلکو له ژوند ورکوي په خپله که دی هر څومره خفه دی په زړه کې خو خلک خوشحالوي دا ډېر لوی نعمت دی په نن سبا دور کې چې حالات ډېر انتهایي سخت دي او ډېر خراب دي هر سړی جاړي هر سړی خفه دی هر زړه چې کوم دی دلګیر دی څنګه تاسو هر کور کې ویر دی نو اول خو د الله امن راولي زموږ په دې پښتانه سیمه باندې او بیا چې کوم دی نو بیا د اکټر دغه ذمهواري جوړېږي چې د خلکو دا خیالات چینج کړي خیالات بدل کړي څه نه څه که نه نو دی د تمني مخلصه یو ځل په لاره روان وم نو ډېره خوشاین خبره ده نو چې زه کېنه په لار دی یو ډېر غټ امام مولانا صاحب نو هغه بریک واغشو ښکلې پټکې یې والې دي ښه ښایسته ګیره نو چې ودرېد ما ته په خندا شو ولې جي سلام علیکم یو خبره راته وایي ته په خدای باور وکړه که زما به دې فیلډ طرف ته دونم خیال وشي دا ما به اکثر به وي پړه کې به زما ستاسو خلکو ته غوسې کولې چې مړه داسې د بي د عمل کو شرمودا ډمان ممانه دا پسې خطاري لکه دا د هغه دړه اواز دا د هغه خپل یو نظریه وه چې راغی نو ما ته وایي چې ته یقین اوس وساته ما هسې یو ملګری مې و چې یاره دې ته دا وګوره کنه ډېره ښه شی ما یا وکړه نو چې بیا یو شیبه وشو نو هغه ته خاصې غږي وګوره دوه په دوه نو هغه ما ته په موبایل کې داسې یو ډرامه وښوده هغې ما له یاسې خوند هغه ته مې وي اړو غږونه کوي کور ته رالم او یاسې بیا مې د هغه نه چې لکه دا کومه ډرامه وه اوس هغه مولا صاحب هغه هلک ته وایي چې دا کومه یوه وه اوس هغه چې اوس
هغه ورته وایي چې دا پلانکې ډرامه نه هغه ډرامه راواغېسته او هغه وکته او بیا ما ته ووایي چې تاسو په خدای باور وکړئ چې اوس چې کومه کامیډي ستا ډرامه وي هغه ډرامه نه قذاب او وایي چې څنګه وګورم نو وي ښځه راسره نو ښځې ته مې دواړه ناست په موبایل کې ځلو چې سهار وختي زه یې ډیلیټ کړم چې بچي مې بالکل دا خبره صحیح زه تا ته دا وایم چې دا ضروري نه دی یو څیز له موږ خندا ورکړو یو دلګیر له موږ چې اوس یو هلک داسې ناست دی دی داسې ناست ټي وي د پړه خندا ده لو غوښتل چې زه وخاندم بالکل حقیقت خبره نو چې د ده وغوښتل نو بس د دا غاړه به یو بوټی خو تازه خو به شي که نه بالکل ډېر بیا چې کله د ډرامو سلسله روانه نورالبشر نوید صاحب یو سکریپ ولیکه باور او سنجیده او د قدم په قدم ریډیو پاکستان د طرف نه هغه ډرامه پیش کېده هغه چې ما ته ووي هغه چې داسې چلو کړو چې هغه صاحب ته ووي چې دې کرکټر له زما عزیر شیرپو ته خیال دی چې د چا دا ډرامه د چا وه چا چې پیسه لګوله قدم په قدم هغه ورته ووي چې عزیر شیرپو خو کامیډي دی او دا خو ډېر نیچرل او مطلب دا دی یو ټوله ژړا ده د ژړا ده او خفګان دی او دا خو ډېر سیریس کرکټر دی دا به هغه څنګه کوي ما ورته وایي چې هغه کې زه اینم ګینې نورالبشر نوید صاحب ما باندې ډرامه چې تا داسې نه وه کړې او هغه کرکټر له چې زه رالم ما ته وایي چې زه کېناستم نو هغوی ما ته داسې وکتل نو هغوی وخاندل او هغه سره داسې تو کړه لکه هغه سړی چې سټ مات شي ما ته وایي چې عزیره یو کرکټر در کومه او هغه کرکټر داسې دی چې په دې امن په حواله سره دی او هغه چې دی نو هغې کې ستا لور په بم کې والوځي هغه استاد او هغه استاد چې دی نو مطلب دا دی بیا هغه کتابونه لاس کې نیولي او هغه ځای په ځای کوڅه په کوڅه ګرځي او د لور جلاګانې کوي دا کرکټر داسې دی راځه بیا راشه او دا کرکټر داسې دی چې مطلب دا دی دا به ته کوې ښه ما ورته ویې ټیک ده مې دا الله دې پکې خیر وکړي کرکټر نو نیم مخلص کرکټر ما روان کو او دا صاحب هم راته ناست هغه ورته ویله چې دا یو ډرامه به پې وکړو دا ستا 40-45 ډرامې دي دا یو اپیسوډ به پې وکړو که چېرې سټیج که چېرې ستا زړه ته پرېوته ښه ده ګینې بس پرېږدې اوس چې کوم یو ځای کې تا له الله عزت درکوي او ستا روزي فراخه کوي که نه نو هغه ځای ته لکه د مشرانو خبره وي چې ته دې پلانکي ځای ته تللی نه وې نو وي مړ به نه وي نه دغه ځای کې دا مشر غلط شو خدای پاک چې تا یو ځای ته رسوي او ستا چې کوم ځای کې دانې او ستا کوم ځای کې مرګ راځي که ستا د اړه خاندي او که جاړي هغه ځای ته به دې رسوي هماغه ځای کې به دې وژني نو زه چې لاړم نو ما ته هغوی دا ټول کېناستل اوس ریډیو والم ناست دي او ډرامه زمونږ په پېښور یونیورسټۍ کې وه ډرامه چې ما سټارټ کړه نیم مخلصه او زه پکې لیونی وم او هغه ډرامه بیا هغه کرکټر ما داسې وکړو زه چې هر کرکټر کوم خدای دې کړي زه په پټي کې لګیم اوبه خور کوم په ما باندې که څوک اواز کړي په ما بدلېږي که زه سوپیدار په پټي کې کرم ما باندې څوک اواز کړي په ما بدلېږي زه په هغې کې داسې ننوتم په هغه څیز کې که نه که زه ډرامه کوم نه مخلصه نو زه په هغه ډرامه کې فل بس لاړ شم پکې چې دا حقیقت کې زه یم زما په رښتیا خدای مکه لور مړه ده زما خپله بچی مړه ده او زه دا خبرې کوم او دا د دنیا ته زه ښیم چې دا زما لور ده دا مړه ده نو هغې سره ما ریل بلکل نه ما ګلیسرین استعمال کړي دي اوریجنل جړا مې ورسره کړې ده کرکټر کې ما داسې نه وتم چې دا ما به هر وخت سره کې ستکې سره وي او کرکټر چې ما کله وکړو او هغه دیوانهپن هغه لیوني جامې شلېدلې او هغه په بد حال او بیخي بس لکه سړی چې لیوني شي په رښتیا چې ما څنګه کرکټر وکړو نو هغه چې کوم زمونږ ډایرکټر و کنټرولر و اما د راغی هغه داسې په ما لاس واچو ما ته وایي چې زه راته وي قسم خورم وي قسم دې راباندې وخوړ زه راته وي قسم خورم وي ما چې دا کرکټر زیر نه شي کولی کامیډي دی دا یو سنجیده کرکټر دی ډېر چینج کرکټر دی هغه بیا ما له انعام هم راکړه او هغه چې اوس ته نه مخلص صاحب ته یقین وکړه هغه پراجیکټ ما 4 کاله وچلو او هغوی ما له ښه ټیک ټاک پیسې راکړې اوس چې د هغوی کوم ځای کې ایونټ کېږي نو هغه خلک ما ته وایي چې اوس دې کرکټر دپاره اوس راتلونکي د ما یو پروګرام شروع کېدو ولې هغوی وایي چې ټول یې ته کټ کړل
او تاسو یقین وکړئ چې کرکټر دپاره صرف یو عزیر شیرپا وبئ نور به ټول د یونیورسټۍ سټوډنټان نو الحمدلله دا مې ستا د خبرې پسې وکړه چې مخلصه زه وایم چې اکټر ته په کم قالب کې باندې او اکټر محنت وکړو که هغه هر څه چې بانګ وي او د ماخلو جی ګرانو کتونکو عزیر شیرپا په خپله بریک واخیستو چونکې بانک شروع شو خو ما خوړه کې ما کو بس لکه خبره پاتې چې دی ختمه کې خو بهرحال خبره د سیریس کرکټر روانه وه وایي چې مطلب اکټر به په هغه کرکټر کې ځان ور ډوبوي نو هله به د دنه هغه اکټینګ بهر روزي هغه کرکټر به دی په صحیح معنو کې ادا کولی شي دې وخت کې د عزیر دا بچنګیان راغلل دا ماشومان دي دا منځ کې پکې دا زما لور ده دې نوم مهک دی مهک ناسته ده او ورپسې د ما مشر زوی محمد سدیس او دا ورکوټ یې محمد اویس اویس زما د خیره 15 بچي دي او مخلصه 3 جینکې دي او ماشاءالله دا دوه لکان دي او دا به ته زه ووایم چې ډېر ښکلی ژوند تېرېږي بس دا د خدای شکر دی کور دی برابر دی الحمدلله الحمدلله زه دا خبر ته بیا یو ځل بیا داسې کومه چې اکټر چې دی که نه د ده یو بس یو دنیا ده هغه چې هر څنګه خلک ګوري ورته خو لکه مطلب دی بیا موږ هغه خپل کار کوو تا ته به هم خلکو ویلي وو موږ ته هم دا دې خلک وایي لکه موږ هر یو کرکټر یې کړي دي هر یو قسم کړې ده او الحمدلله زه دا وایم زه ډېر په رسوخ سره دا وایم چې شکر چې کوم لوبې موږ کړي دي تا کړي دي ما کړي دي نو هغه ډېر ټولو خلکو خوښې کړي دي بالکل او چې کله تا خلک خوښ کړي نو بس ته کامیابي بالکل بس ته د خلکو شوې دغه د خلکو وي که نه د خلکو وي بالکل حقیقت خبره ده عزیر خبرې ترې روانې دي دا راته ووایه چې یو کرکټر تاسو کړی په ټلویزیون باندې ما هم کتلی وو اوس خو دومره ټایم نه میلاویږي چې موږ چې ته ډرامه وګورو حالانکې خپل هم ډېره زیاتې کرکټر یې کړي خو تاسې نه شو کتی او هغه وخت کې پته نه لګي چې څه چلو زه به شو بس راغلی وم یو بله نوم راغلی خو ما په ټي وي باندې به څنګه چې تاسو یو ډرامې به روانې وو خلکو به ورته هفته انتظار کوي کرکټر تاسو کړی وو ستاسو عجیبه غوندې خندا وه او هغه یو کرکټر ما کړی و او دا کرکټر ما را کړی و کریم خان صاحب او کریم خان صاحب را کړی و او هغه زما وایي چې به شروعات و او هغه ما ډېر سخت ټیمپو رانیولې وه او هغه یو شیطان کرکټر ما کړی اوچته ټیمپو شیطان وه او هغه کرکټر داسې و چې هغه د بلا زامنو او ما ته یو پلاستیکي پوزه ولګول نو هغه پوزه به داسې راغلې وه اوږده داسې لکه شیطان هغه مخ هغوی جوړ کړي او داسې یو سوري به راښکاره شو زه به په هغې کې راښکاره شوم دوه وروڼه به باچیانه هغوی چې به کله ښې خبرې کوم ما به کله هرمونتوب ور واچوم نو هغه کرکټر داسې شو اوس هغه ټیمپو ډېر اوچته و موږ هغه اوازونه نشته هغه بس ناست دي خو بیا هم بهرحال کوشش کوم هغه وایم چې ما به یو دا کوم زما نوم شیطان دی او زه چې کوم طرف ته ځمه نو هغه ځای کې امن نه فساد وي حقیقت خبره عزیر ته ډېرې ګرانې دا ډېرې ګرانې څنګه چې تاسو وي چې اسماعیل شیخ ځان له یو مقام دی د سید رحمان شنو ماما ځان له علمزیب ځان له عزیر پکې یو ځانګړی مقام ځان له جوړ کړی دی نو داسې ګپ نه دی په دغه خلکو کې ځای جوړول ما ته اوس ته سټارټ کې وي دا د داسې خلکو کمال وي عزیر په زړه دې څه ارمان شته نه هېڅ ارمان نه یو ارمان مې دی چې زه وایم چې زما دا بچي زما کور والا حج بیت الله له لاړ شو ماشاءالله دا ارمان مې پړه دی الله دې دا ارمان پوره کړه سره زمونږه ثم امین او سره دغه خلکو چې چا څوک مونږ ګوري او دا خبرې اورېدلې هغې دې پې امین ووایي او خدای دې هغې هم بوځي بالکل سره د مور او پلاره که د چا ژوندي او سره د خویندو ورونو سره د ښځې او د خاوند او د بچو بالکل ځکه چې دا د هر سړي په زړه یو ډېر غټ ارمان دی بس دا ارمان مې دی نور الحمدلله مخلصه شکر د کور خدای راکړه او په دې خپل محنت مې ګټلی دی کور راله خدای راکړه شکر دی دا دی بچي مې مخامخ دي خاصو د حال دي موږ له به پلار پیسې 1 روپۍ نه راکوله ته په خدای باور وکړه یو ماشوم شل 1.5 روپۍ وسپړي داسې جامه داسې پیزار داسې د اسکول یونیفارم زمونږ به اسکول شو د ملیشې به ډکه درنه جوړه وه غټې سپلی به وي او هغه جوړه به مونږ 1500 پسینځله
انزل پس به هغه موږ ته انزل کېده. اوس دا دی دا زه به ته ووایم چې مخلصه دا د دې ماشومانو نصیب دی. دا دی بالکل دا دی لکه که ستا بچي دي ښه سختې تېرې کړي دي، که زمونږ بچي دي دوی ته روټۍ وي پراټه نه وه، د غنمو ډوډۍ به په خلکو چې به نغري کې به چې پخه کړه سپیاکه به لاندې ورته پرته وه، لرګي به ورپسې و، په هغه نغري کې به خلکو روټۍ ودروله، ابه اوس سره شوه، ابه توده شوه، ابه خلکو مونږ چې ورسره خوړه. اوس دا ماشومان چې نو پراټه انډه دا دوی سره به لازمي چینی نو مطلب دی دوی نه خوري، روټۍ نه خوري. ته په خدای باور که ما دا وړه لور نه ده، دا چې سم پخ کړي چې راځي نو دا ورکړئ دی مې سم پخ کړي دی دا ورکړئ دی به رامنډه کي امي چې دې پخ کړي دي خدای دې په نیکه کا. نو دوی ته زه وایم بچې زموږ قسم په خدای مهرباني زموږ مور به موږ له چې کله الوګان پخول 2 لوټې به اوبه وي او الو به پکې 2-3 دانې وي، د هغې به موږ مالګه مرچکې هسې وروه چې دا خوند یې ښه شي. دا زموږ مې غوره کوه. تاسو خو باچیان یې قیمې خورئ، خوراکونه هم ښه دي، پسغاکونه هم ښه دي، که غرقو موږ غرقو. زه شکر دا د ماشومانو برکت دی، دا د دوی برکت د دوی پوجه خدای تعالی درکوي او ستا پوجه خدای دوی له ورکوي الحمدلله، او الله دې دغه ماشومان لري. امین. عزیر دا راته ووایه چې په پی ټي وي کې تاسو دومره وخت کار وکړو، د ټلویزیون نه داسې ګیله مانه شته؟ او هغه څه د ټلویزیون نه ګیله مانه زموږ دا را چې ګوره یو خو ټلویزیون له دا پکار دي چې د دوی پروګرامونه زیات کړي. اکټر چې دی زه د ما به ګزاره کېږي، زموږ ډېر اکټران داسې دي چې هغوی ډېر بد حال دی، هغوی سره د ډاکټر پیسې نشته، هغوی سره د روټۍ پیسې نشته، هغوی مطلب دا دی که هغوی په دې میډیا باندې دا خوله وازه کړي نو هغوی ډېر د مجبورۍ نه خوله وازه کړي چې ډېره زیاته مجبوري وي. نو زه د ټلویزیون نه دا وایم چې یو خو د دوی پروګرامونه زیات کړي، یو زموږ پروډوسران ډېر کمزوري شوي دي. په کوم لحاظ؟ په دې لحاظ چې مطلب دا دی ډرامه نشته، که یو سړی کار وکړي هغه ته چک زر نه میلاویږي، که یو سړی خپل محنت په هغه ځای کې وکړي هغه ته د محنت صله نه میلاویږي، نو چې تا ته چک میلو نشي، تا ته دغه میلو نشي، نو ستا بچي به څه خوري؟ لکه د ما دا ماشومان بچي دي، زه اکټینګ کومه او ما ته صله نه میلاویږي، ما ته کار نه میلاویږي، شفارس پکې زیاتي. لکه هلکه دا پلانکي ام پی ای شفارس دی، دا د ام این ای هلکه سړی روست دی، ابه اکټر نی د هغه له به ښه کرکټر یې ورکړي، هغه کرکټر یې نه لوبېږي. زه به تا یاد کړمه، زه د ټلویزیون نه دا اوس هم دا زما ګیله ده چې یو کرکټر په نیم مخلص شوټ کېږي نو نیم مخلص ولا پکار دی، چا کرکټر نیم مخلص وکړي. که یو کرکټر په عزیر شیرپو باندې شوټ کېږي نو عزیر شیرپو ولا پکار دی. دوی داسې مسکاسټینګ کوي چې مطلب دا دی ټلویزیون خاص کر پېښور ټلویزیون مکمل خپل هغه کم عزت او د ده کم ځای او د ده هغه کم مقام نشته اوس. بالکل هغه ورځ لاړم ما ټلویزیون ته، نو پروډوسر صاحب ماته لګیا چې 10 کاله پس د پېښور سنټر نه د اردو ډراما رانیر کېږي که 10 کاله پس، نو دا څومره غټه بېحسي ده که نه د دې، یا څومره خوشي سلوک ده زموږ د پېښور سنټر سره. او بله خبره بیا دا ده چې هغې د لاهور نه شامل خان او څه نوم یې دی هغه عتیق اوډو، غلام محیالدین، دا اکټران دوی راغواړي، ولې دلته زموږ اکټران کم دي؟ همدغه خبره کوم زه به تا ته ووایم چې دا ډرامه د پېښور ټلویزیون ده، دې له د پېښور ټلویزیون کس پکار دی، دې له د ټلویزیون د دې پېښور زموږ د خیبر پښتونخوا د دلته دونه ښکلي ستوري چې د دې ستورو مثال نشته. مطلب عجب ګل د دې ځای نه تللی دی، جهانګیر خان د دې ځای نه تللی دی، قوي خان د دې ځای نه تللی دی، فردوس جمال د دې ځای نه تللی دی. نو دغه اکټران راوغواړئ که نه، خدای نیکبخته چې دغه نو زه به ده ووایم چې مخلصه موجوده هم دلته دا موجوده ته د ټولنې ښه کولی شي. اکټر ته څه دی خو سکرپټ ورکول دي که نه. ما اوس د اردو پلی کړې ده په دغه کې د پېښور یونیورسټۍ نه ډېر اسماعیل خان، ډېر غازي خان او یو بل علاقه وه، دې په دغه علاقو باندې موږ 3 ډرامې سټیج کړي دي، او چې کله ما د اردو هغه سټیج ډرامې وکړې
نو ته یقین وساته مخلص جانه چې هغوی ما ته ووایي چې یاره کیا بات دی لکه شته خو اوس دوی هغوی له ځای لار نه ورکوي خپل اکټر دوی اوچتوي نه نو چې زما ټلویزیون او زما خاوره زما یو سړی لاندې راخطا کوي نو بار خلک به لازمي راخطا کوي زه اوس هم دا خبره کومه چې زمونږ پېښور زمونږ خیبر کې زمونږ د دې ځای سیمې خاوره کې چې کم اکټران پراته دي که نه دا د ځمکې په مخ په یو ځای کې هم نشته زه به تا ته ویم زمونږ نومونه یې نه اخلمه همدا تا چې کوم د خبرې وکړي زه یقین سره وایم چې دا کم اکټران دوی راغواړي د دوی په مخ هغه تاثرات نشته چې کم تاثرات ورکول دي ما کتلی راسي ته به چې خدای بوت ناسته که څنګه ایکسپریشن شته نه ډایلاګ ډیلیوري شته لکه زه به تا ته وایم مخلص جانې چې ته یو که ډایلاګ کې او ته مطلب دا د خفګان شکل ته د خفګان جوړ کړي د ویلن شکل ته د ویلن جوړ کړي زه هغه ته اکټر وایم صحیح خبره ده بالکل زه راسته خبرې روانې دي او دا پوښتنه ضروري ګڼم چې سټیج د کار وکړو اردو پښتو هر یو شي ستا وکړو د فلم اپر شوی ورته 4 فلمونه مې وکړل یو مې راجا فلم وکړو ډېر ښه کرکټر راته میلو شو ملنګ په دوه رنګ مې وکړو مچېړه غریب سره او یو بل فلم نوم مې مانو سره نومیر شو ماحول څنګه د ټلویزیون د فلم مکمل چینج دی لکه زه دا وایم چې د فلم مکمل داسې چینج دی چې یو خو زه به دا ووایم چې مخلص جانه موږ سره دونه ټیم نشته چې موږ فلم کې کار وکړو ډېر ټیم غواړي حالانکه فلم لاین هم زموږ د شوبیز یوه حصه ده صحیح خو پکې دا دی چې مطلب دا دی هغه ماحول ډېر تیز دی هغه بیل خلک دي او دا بیل خلک دي د ځمکې اسمان فرق د ځمکې اسمان فرق شته جی عزیر شیرپاو موږ سره ناستی دی عزیر شیرپاو په زړه کې دې داسې څه ارمان وي اخري څه خبره څه میسج ملګري ګوري نو زما خو میسج دا دی زه وایم چې هر ماشوم دی او که جینۍ ده د ټولو نه ایک نمبر څه شي دا تعلیم دی ایجوکیشن چې ایجوکیشن عام شي زمونږ دا معاشره به هم ټیک شي زمونږ دا فرسوده روایات به هم ختم شي زمونږ دا تربګنۍ به هم ختم شي دا اصل شي د ټولو نه په ایک نمبر دا تعلیم دی چې تعلیم راغی انشاءالله زمونږ دا معاشره به ونی جی ګرانو کتونکو عزیر شیرپاو زمونږ سره په دې مشالونو پروګرام کې نن زمونږ هغه ځلیدونکي مشال هغه بلیدونکي مشالو تاسو ډېرې زیاتې خبرې واورېدې ډېرې زیاتې خبرې د دې سره پاتې هم دي خو چونکې د وخت کمی هم دی موږ سره وخت هم اجازت نه راکوي ملګري به مې مردان ته ځي عزیر په خپل هم روان دی د فیملي سره پېښور ته څه فنکشن دی د دې خاندان کې عزیر ستاسو یو جهان مننه کومه ام ټي وي ستاسو شکریه ادا کوي زمونږ پروډوسر عرفان او زمونږ کیمرامین کامران احمد هم ستاسو مننه کوي او زه په خپله نه مخلص هم ستا ډېره شکریه ادا کوم چې ډېر ټایم دی موږ له راکړه ګرانو کتونکو بل ځل به انشاءالله بل هفتې به بیا د یو بل ځلنده ستوري سره که خیري تاسو مخامخ کوو هغې سره به خبرې اترې کوو انشاءالله که په دې خبرو کې زموږ نه داسې څه غلطي شوي څه زیاته کمه خبره شوي د هغې بخښنه غواړو عزیر شیرپاو ستاسو یو ځل بیا تھینک یو ویری مچ الله مو خوشحاله ساته او الله هم دا ټي وي ډېر کامیاب کړه مننه جي ورکې خپل قرباني مخلص له اجازت بل ځل به د نوي پروګرام سره ملاویږو انشاءالله ستاسو ډېره مننه د لوی الله